بل خصوصیت دا ده سوک چې د جمعې په ورځ او شپه باندې مړ شي. نبی علیہ السلام فرمایا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ده من مات یوم الجمعه وقع عذاب القبر، سوک چې یوقی او بساتلش مرشی په ورځ د جمعې باندې د عذاب قبر نه په حفظ او امان کې وساتلش. خدا غلط فکر دی چې بل شپې ته مړوي او ته وای چې زه دای سارم جمعې شپې ته دفن کوم، دا ستا په وس کې نه ده. څوک چې نیک بخت ای هغه باندې به خدای تعالی ځن کده نوګت کې خدا غ شپې ته به خپل جوړ کی. دا څنګه چې تارا شریعت مسله دا چې یو کس وفات شي د صحابه کرامو بچ شپې وفات شو مشپه به دفن کړل، سحر بچ وفات شو سحر به دفن. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یو غزا کې شام کې وو، نو اغلتا صدیر سلویغ زر صحابه کرامو تابعین نو کم ځای کې چې قافله ول اخکر اړولې نو داسې میدان کې ځای جوړ کړو پاغي کې به منځونه کول. نو د ماخام منځ خورر لندوي، نو دا خلک د ماخام منځ ته لاړه. نو چې د ماخام منځ ته لاړو خو ضرور هغه نیکان خلکو نفلونه ویم کول. نو چې د ماخام منځ ناغي راتلل نو د معاذ بن جبل رضی الله عنه زوی وفات شو او دفن کړم. کم چلته ولاړو بس هغه ومغه په جنازه کړي او بس دفن کړي. اخل کو ورته چې خدای در باندې رحم وکي، دومره انتظار به کړي چې مونږ د امونز کړي او راغلی وي نو تاسو سره به مو جنازم کړي دا شخص بم دفن کړي در سره. هغه ورته وای مونږ ته نبی رسول الله دا تعلیم نه درا کړي چې مونږ د مړي انتظار ته پریت. صحابه کرامو دا طریقه وه چې ته به مړ وفات شنو بس سم دس جل کوشش به راغی د دفن. زمونږ استادو دا رواج ګټ شوی دی چې هغه اکثر شپې په تیری او بیا سبا تم داس یو ټیم کې دا قسم مرزونه دی. بعض مرزونه کې انسان مړې هغه رنگ وړي بیا هم دا ور باندې خفای چاته خدای نشي چې دا ولې د سکاروش. لہذا دا ډیر ادباری سیز نه وی مړې چې خامخا بدانه خرابېږي او دا بم دا سه روغ پروت وي. نو کوشش دا کول پکاري چې جلد دفن کړي. او دا د جمعې شپه واځ نه د شپه د جمعې ویوړه نو ګینه بس د تبا د اجر ویو ګینه ورځ ونه وینا ممات یوم الجمعه چې په ورځ د جمعې وفات شي هم د عذاب قبر نه وده په امن باندې چې وفات شي کتاب او ساته خالی ته هم داستا کار دی. هغه خدای تعالی دغه ورځ باندې وفات کړي، دا خو ستان نقصان نه چې د ورځ نه دی وست. بل روایت کې راځي ممات یوم الجمعه سوک چې د جمعې ورځ باندې وفات شي او ليله الجمعه یا د جمعې پښپا باندې ختم الله له بخاتم الایمان په د مهر خدای تعالی ور باندې ولګي هغه ختم د ایمان چې د ایماندار دنیا نه تلره او وقع عذاب القبر او د عذاب قبر نه په حفظ او امان کې وساتلش.